خپل زړونه مه پریشانه کوئ، په خدای پاک ایمان ساتئ او په ما هم ایمان ساتئ. زما د پلار په کور کې د اوسېدو ډیر ځایونه دي. که چېرې داسې نه وې نو بیا به ما تاسو ته دا ویلي وسه چې زه ځم چې تاسو دپاره ځای تیار کم، او که زه لاړ شم او تاسو له ځای تیار کم نو زه به پخپله بیا راشم او تاسو به د ځان سره بوزم. نو چې چېرته زه یم هلته به تاسو هم یئ، او تاسو ته د هغې لارې پته ده کم ځای ته چې زه روان یم. توما هغه ته وویل مالکه موږ ته پته نشته چې ته چېرته روان یې، نو موږ ته د لارې څه پته ده؟ عیسی هغه ته وفرمایل زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم. هېڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار له نشي راتلی. که تاسو زه پیژندلی نو تاسو به زما پلار هم پیژندلو. دا هم اوس نه تاسو هغه پیژنئ او لیدلی مو دی. فیلیپوس هغه ته وویل مالکه موږ ته پلار وښیه نو موږ به مطمئن شو. عیسی جواب ورکړ چې فیلیپوسه تا سره زه د دومره مودې نه یم او بیا مې هم نه پیژنې څه؟ چا چې زه لیدلی یم هغه پلار هم لیدلی دی. نو بیا ته څنګه وایې چې موږ ته پلار وښیه؟ په دې ستاسو باور نشته چې زه په پلار کې یم او پلار په ما کې دی؟ زه چې کومې خبرې تاسو ته کوم هغه زه د خپل ځان نه کوم، خو دا پلار دی چې په ما کې اوسي او زما په وسیله خپل کار کوي. په ما یقین وکئ چې زه په پلار کې یم او پلار په ما کې دی. خو که په ما یقین نه کوئ نو بیا په ما د دې کارونو په وجه باور وکئ. زه تاسو ته رښتیا وایم، څوک چې په ما ایمان راوړي هغه به هم هغه کارونه کوي لکه چې زه کوم، او هغه به د دې نه هم لوی کارونه کوي، ځکه چې زه پلار له روان یم. تاسو چې سم زما په نوم وغواړئ زه به هغه وکم، نو چې د پلار لوی په زړه کې څرګنده شي. که تاسو زما په نوم ما نه څه هم وغواړئ زه به یې وکم.